بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاولی میاشتې 22 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لندې میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي رئیس او ورسره پلاوي د هرات ولایت له مرستیال سره لیدنه. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د تیر کال په پرتله د ګرځندویانو شمیر په هرات کې 3 برابره کېدو خبر. او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هرات مصطفی سره په لیدنې کې د اکاډمیکو ادارو د مالی چارو پر لومړیتوب ټینګار. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. په اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي رئیس او ورسره پلاوي د بهرنۍ اړیکو اقتصاد او عامې روغتیا رئیسانو پښتون د هرات ولایت له مرستیال والي سره وکتل. په اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي رئیس ښاغلی بایسمیت او ورسره ملګري پلاوي د اطلاعات او کلتور وزارت له معین او د هرات ولایت له سرپرست مرستیال مولوي مهاجر فرعي سره وکتل. په دې کتنې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي رئیس، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو موقت عمومي رئیس، د ملګرو ملتونو د لویدیځ زون مشر او د ملګرو ملتونو د لویدیځ زون د پروګرامونو مسؤل هم له ښاغلي بایسمیت سره مل وو. د هرات ولایت مرستیال په حکومتي روغتونونو کې د اسانتیاوو د نشتوالي یادونه وکړه او ویې ویل چې بنسټونه باید په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي او په دغه ولایت کې روغتیایي اسانتیاوې برابره کړي. د هرات ولایت سرپرست مرستیال بیا هم د وچکالۍ له امله د خلکو پر اقتصادي وضعیت د اغیزو یادونه وکړه او بزګرانو ته د کود د ویش او عصري اسانتیاوو په برخه کې له کروندګرو سره د مرستې غوښتنه وکړه. هیواد ته له راستنو شوي کډوالو سره مرسته کول د مرستیال والي یوه اساسي غوښتنه وه. په ورته وخت کې په اسیا کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي چې له اسلامي امارت سره د ستونزو د هواري لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي او دا یې هم ویلي چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د بنسټونو یو ټیم د پولې په اوږدو کې ګمارل شوي دي ترڅو د تورخم او اسلام کلا لارې له کډوالو سره مرسته وکړي. ښاغلي بایسمیت د افغانستان د ښه امنیت په اړه خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې د ښه امنیت له امله موږ توانېدلي یو چې خپل خدمات د هېواد ټولو برخو ته پراخ کړو. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله د کورنیو او بهرنیو ګرځندیانو شمیر 3 برابره زیات شوی دی. د دې ادارې د رئیس په وینا په هیواد کې د امنیت په تامین او د اسلامي امارت له لوري د اسانتیاوو په رامنځته کولو سره د ګرځندیانو شمیر د هر ورځې په تېرېدو سره زیاتیږي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. هرات د هیواد په لویدیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر ټولو ډیر لرغوني ځایونه لري. د اختیار الدین کلا چې د هرات د ارګ په نامه یادیږي یو له سترو او معتبرو لرغونو ځایونو څخه ده. په هیواد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې د هرات له تاریخي سیمو څخه د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. ویل کېږي چې 60 کال شاوخوا 15,000 کورني او بهرني ګرځندویان راغلي دي چې یوازې په هرات کې د اختیار الدین له کلا څخه لیدنه کړې ده چې د تیر کال په پرتله 3 چنده شوې ده. ویلی سم چې تیر کال ته په نسبت سږ کال کوم سیلانیان چې افغانستان ته راغلي دي او دلته ګرځېدلي دي هغه 3 برابره د تیر کال زیات شوي دي او د افغانستان لیدنه کړې. دا لړۍ اوس هم روانه ده. صرف تیره هفته کې یا په روانه هفته کې قریب تر 10-12 کسو پورې خارجیان افغانستان ته راغلي دي چې هغه د 6 خارجي ممالکو مربوط کېدل او له افغانستان نه لیدنه کړې ده، له هرات نه لیدنه کړې ده. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست دغه مسؤل وایي چې د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو د زیاتېدو له املونه په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د اسلامي امارت له لوري د اسانتیاوو رامنځته کول دي. یو شمېر بهرني ګرځندویان د هرات له تاریخي ابداتو څخه تر لیدنې وروسته دا ډول نظرونه لري.
از خونگرمی، مهمان نوازی و مردمداری مردم افغانستان اظهار سپاس و امتنان داریم. وقتی در بیرون میگردیم و در گشت و گذار هستیم و دوستان میبینند که ترک هستیم، به عنوان یک برادر خود نهایت مهمان نوازی و احترام میکنند و این برای ما جای افتخار است. من اینجا در افغانستان همراه خانم خود هستم. ما در نخست به ولایت هرات آمدیم و متعجب شدیم از زیبایی های شهر هرات. ما هنوز اینقدر در مورد تاریخ این شهر نمیدانستیم. من فکر میکنم توریست های زیادی به اینجا خواهند آمد و در مورد فرهنگ غنی این شهر آگاه خواهند شد. د یادولو وړ ده چې ګرځندوی په نړۍ کې یو له مهمو او ګټورو صنعتونو څخه دی او د نړۍ بیلابیل هیوادونه په دې برخه کې ډیره پانګونه کوي. د لوړو زده کړو وزیر د هرات ولایت له مصطفی سره په کتنه کې د هرات پوهنتون او نورو تحصیلي او اکاډمیکو مؤسسو د معاشونو او لګښتونو د لیږد بهیر پر وخت د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت مفتي کفایت الله حقانی د هیواد د لوړو زده کړو له وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم سره د هرات ولایت د پوهنتون په مقر کې وکتل. په دې کتنه کې د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم له ښاغلي حقانی څخه وغوښتل چې د معاشونو او لګښتونو د انتقال په برخه کې دي د دغه ولایت د پوهنتون له ادارې او نورو تحصیلي او اکاډمیکو ادارو سره همغږي وکړي. د هرات مصطفی ژمنه وکړه د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د مالی چارو تطبیق د هرات ولایت د مصرفیت ادارې له لومړیتوبونو څخه دی او موږ په دې برخه کې ژمن یو. په هرات ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ثابت کلینیک او ګرځن روغتیایي ټیمونو په تیر میاشت ټول ټال 11,971 وګړو ته د بیلابیلو ناروغیو د درملنې او مخنیوي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. د یاد ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د 3,858 نارینه او ښځینه ناروغانو وړیا درملنه هم شوې ده. محترم ملا محمد انور بیراقي د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د محترم مقام لخوا د هرات امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ مدیریت معاون په توګه د حاجي بسم الله مستري د هرات امنیه قومندانۍ د قرارګاه مسؤل او د دې قومندانۍ یو شمېر منصوبینو په شتون کې خپلو همکارانو ته ور وپېژندل سو او په کار یې پیل وکړ. د هرات ولایت اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 3 تنه د نشه یي توکو د پلورلو په تړاو ونیول سول. د هرات امنیه قومندانۍ له نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه د نشه یي توکو د پلور په تړاو د دې ولایت بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. له دغو کسانو څخه یو شمېر نشه یي توکي ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دې دوسیې به د بشپړېدو وروسته عدلیې او قضایي ارګانونو ته واستول سي. د یونیسف ادارې پلاوي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په هرات کې د یونیسف ادارې پلاوي د کلیو د بیارغونې او پراختیا له رئیس مولوي عبدالسلام اجره سره په کتنه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د کلي د بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي له دې غونډې څخه موخه له زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو د پاکو اوبو برابرول، په هغو ولسوالیو او کلیو کې د اوبو رسولو د شبکو ترمیم او بیا رغول وو چې د زلزلې له امله ویجاړ او زیانمن شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د یونیسف ادارې پلاوي ژمنه وکړه چې په 2023 کال کې به په زلزله ځپلو ولسوالیو او هغه ولسوالیو کې چې له وچکالۍ سره مخ دي زیات تمرکز وکړي. د یادولو وړ ده چې مولوي هجرت د یونیسف له دفتر سره د اسلام کلا په پولو کې د روغتیایي کلینیک په جوړولو، سیمو ته د روغتیایي کڅوړو په لیږدولو، د ماشومانو او ښځو لپاره د څو خیمو د بیا رغونې او ترمیم او له هغه ځای د کډوالو د لیږد په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې د همکاري خبره کړې ده. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار اوریاز 11 درجه 21.3، غوریان اوریاز 11 درجه 21.1، کراخ اوریاز 11 درجه 12.2 او پشتون زرغان نیمه اوریاز 11 درجه 22.8. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي رئیس او ورسره پلاوي د هرات ولایت له مرستیال سره لیدنه. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د تیر کال په پرتله د ګرځندویانو شمیر په هرات کې 3 برابر کېدو خبر.
او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هرات مصطفی سره په لیدنې کې د اکاډمیکو ادارو د مالی چارو پر لومړیتوب ټینګار. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په دې چښتن ته راسپارم.